اوبه زیاتیږي. زه غواړم چې تاسو زر تر زره کور ته ورسومه، داسې نه چې څه حادثه ونشي. الله دې خیر کړي. عمر چغې وهي، عایشه مونږ غورځېږو، عایشه مونږ به اوس اوبو ته وغورځېږو. د سکول چوټۍ شي، توره وریځ وي، ماشومان د بستو سره د سکول نه واپس روان وي. عایشه عمر ته وایي، عمر زر راځه، مور به انتظار کوي. عایشه هلته وګوره، آیسکریم والا ولاړ دی، زم خورمه. ما سره پیسې نشته. عمر امی ډیره زیاته مشکل سره گزاره کوي، ته هم گزاره کوه. ماشومان ورو ورو کور طرف ته ځي. په دې کې باران شروع شي. سبا سهار چې کله دی عایشه مور را پاسي نو هغه وګوري نو ډیره زیاته پریشانه شي، ولې چې ټول کلی د اوبو ډک وي. د دې کور ته هم اوبو دننه راغلي وي. مور په اوبو کې ولاړه وي، هغې ته آواز وکړي، عایشه عمر بچی را پاسئ. یا الله ټول کلی کې اوبه راغلي دي، ماشومان به سکول ته څنګه ځي؟ خو دې دواړو سکول ته تلل ضروري دی، نور اوړکي خو هم راغلي وي. نور جامې ورکوي خو ناشته نشي ورکولی، ولې چې هر څه اوبو خراب کړي وي. د دې مور سلطان ته ورشي، ولې چې هغې سره ټانګه وي. سلطان وایي، خورې ته بالکل هم فکر مه کوه، زه به د ستا بچي ټانګې کې ورسومه. هغه دواړه ماشومان په ټانګې کې کیني او سکول طرف ته لاړ شي. خو چې کله دی سکول ته ورسي نو دې ته پته ولګي چې سکول بند دی. په هغې باندې یو نوټ لیکل شوی و چې د باران د وجه سکول بند دی. سلطان ویریږي، ولې چې اوبه زیاتیږي. سلطان وایي، اوبه زیاتیږي. زه غواړم چې تاسو زر تر زره کور ته ورسومه، داسې نه چې څه حادثه ونشي. الله دې خیر کړي. په لارې کې اوبه ډېرې زیاتې شي او ټانګه مخکې نشي تللی. د ډېرو اوبو پرشر د وجه نه ټانګه ماته شي. عمر چغې وهي، عایشه مونږ غورځېږو، عایشه مونږ به اوس اوبو ته وغورځېږو. نه عمر ته ما کلکه ونیسه، مونږ به نه غورځېږو. امی ما بچ که، امی ما بچ که. عمر مه یریږه، ما ټینګه ونیسه، مونږ به نه غورځېږو. سیلاب تیز شي. ماشومان د یوې زړې او مضبوطې ونې څانګه را ونیسي. عایشه وایي، عمر مضبوط ونیسه. عمر ژاړي، زه امی ته ځم. عمر مه ژاړه، ونې ته را وخیژه. عمر ونې ته وخیژي او دې دواړه هلته کې کیني. اور یې سلطان نه پوښتنه کوي. سلطان ژاړي. سلطان وایي، خورې زه ډېر زیات شرمنده یم، دواړه ماشومان اوبو یوړل. مور یې چغه کړي، زما ماشومان، زما بچي. مور یې منډه وهي. اوبه ډېرې زیاتې وي او هغه اوبو کې وغورځېږي او ډوبه شي.
لږ ټایم پس د هغې لاش پورته راشي. هغې نه روح پورته کیږي او هغه چوړیل کې بدلیږي. عایشه اوبو کمیږي، اوس به موږ ښکته لاړ شو. په همدغه وخت کې دوی له لاندې نه یوه چوړیل راځي. ویښتې ګډوډ، جامې لندې، سترګې له اوښکو ډکې. چوړیل په ژړا سره وایي: زما بچو، زما بچو، زه یم د ستاسو مور. عایشه هغه وګوره، چوړیل را روانه دي. عایشه وایي: لرې لاړه شه، موږ تا نه پیژنو، ته څوک یې؟ لاړه شه دلته نه، زه نه پیژنم تا، ته څوک یې؟ بچی چغې وهي نو ښاپیرې ویریږي او ولاړه شي. د خپلو بچو داسې چغې هغه نشي اوریدی، نو هغه ورو شاته لاړه شي. ښاپیرې په خفه انداز کې وایي: زه خو صرف ستاسو بچ کولو لپاره راغلی وم. اوبه تیزیږي او ښاپیرې له اوبو سره شاته بهیږي. په اوبو کې یوه ماته شیشه هم را روانه وي. چوړیل لاس اوږد کی او شیشه راوالي. کله چې خپل مخ وویني نو حیرانه شي. چوړیل په غلي انداز باندې ځان سره وایي: دا څوک دی؟ دا زه یم؟ اوښکې د سترګو نه توی شي او هغې ته یاد شي چې دا خو مړه شوې وه. بیا هغه خپل لاش په اوبو کې وویني. ورو ورو شاته شي. ښاپیرې د زړه نه ډېره زیاته غمجنه شي او وایي: نو همدا وجه وه چې زما بچي زما نه یریدل. اوبه کمې شي، ماشومان ښکته راشي. دې کور طرف ته ځي. په لاره کې دی وګوري چې د هغې مور مړه دی او په لاره کې پرته دی. عایشه او عمر په ژړا هغې طرف ته منډه کي. امی تا باندې څه چلو شو؟ امی را باسه، تا باندې څه چلو شو؟ عایشه په ژړا شي. دا خو د زمونږ مور مړه شوه. عایشه هلته کې هماغه ښځه موږ ته بیا ګوري. چوړیل ورو ورو دې طرف ته رانږدې شي او هغې ته وایي: زه یم د ستاسو مور. عایشه ویریږي او وایي: لرې شه، ته خو چوړیل یې. چوړیل ژاړي نو باران ودرېږي. چوړیل وایي: بچو، زه ستاسو بچولو دپاره راتلم، خو په لاره کې زه په اوبو کې وغورځېدم. اوبه ډېره زیاته وه او زه هغې کې ډوبه شوم او مړه شوم. بیا دا زما روح چوړیل کې بدل شو. چوړیل هغې ته ټوله کیسه تیره کي. نو عایشه په ژړا شي. امی زه تا نه معافي غواړم، ما ته نه وه پته چې ته زمونږ مور یې، ما معاف که. دواړه خور ورور چوړیل سره غېږه کېږي. چوړیل خوشحاله شي. ماشومان مور خاورو ته سپاري. چوړیل لرې ولاړه وي او هغې ته ګوري. یا الله مونږ مور ته جنت ورکړي، هغې ته په جنت الفردوس کې لوی مقام ورکړي.
چوڑیل پرو आवाज سره وایي تر څو چې ستاسو ژوندي یئ زه به تاسو سره وم. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا لایک کئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کئ او بیل آیکن ضرور دباو کئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.